د شلمان د میړانو شملورو درنو مشرانو کشرانو ټولو ته ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو یې موږ د دعوت راکړو. موږ خو د اولې سر نه د انضمام مخالفت کوو او دا ځکه مخالفت کوو چې دا موږ سره حکومت یوه دوکه کړې ده. زه هم چې په دنیا کې ویسې حکومت بل چېرته نه وي لکه پاکستان کې دی چې خپلو خلکو سره دوکه کوي. دا حکومت خو ګوره انګریزانو حکومت خو نه یې چې موږ یې غلام یو. موږ سره خو دوکه مه کوه. موږ سره خو یې موږ سره کښېنه چې کوم شی موږ غواړو هغه له کوه. نو در سره دوکه وکړله. سرتاج عزیز کمیټي چې وه هغې نامه چې وه ریفارمز کمیټي وه. بالکل انضمام پکې و. انضمام نه نامه یې ریفارمز کمیټي وه. ریفارمز یې اصلاحات ته دا نه چې انضمام ته. انضمام یې یو شی بل شي کې اچولو ته و اصلاحات یې چې په یوه شي کې نه تبدیلي راولي. نو هغه نامه یې هغه دوکه یې مو کړله او انضمام یې پکې راوستو. خیر هغه خو ډېر په باندې ډېرې خبرې هم وشوې او ډېر هغه هم وشوې. اوس کومه دا غونډه شوې ده تاسو د هغه شوې ده دا هم د انضمام یو هغه دی کړې ده و انضمام د پخولو طرف ته حکومت یو قدم دی و دغه قدم موږ غندنه کوو او دا موږ نه منو. زه تقریبا 15 کاله ما پولیټیکلي کې نوکري وکړه او یو دا 2.5 کاله 3 کاله کېږي چې ریټایر شوی وم او ما په خپله پولیټیکلي کې د شلمان نه پر امن خلق ونه شلمان نه پر امن دا یو مثالي امن و دلته. زه هم چې قسم دی که نه په افغانستان کې داسې امن و نه په پاکستان کې داسې امن و لکه څنګه په شلمان کې امن و. اوسه پورې هغه امن دی خو نور خو څه نه مده دا بدي او د هغه کای سره مونږ کوو دا خو څه نه مده په هغه کې هم شته دی. پنجاب کې هم علاج شته او په سند کې هم علاج شته دی او په هغه کې جنوبي پنجاب کې هم شته دی او بلوچستان کې هم شته دی او ارزي کې شته دی ګلګت کې هم علاج شته. خو د امن امان مسله دلته سره شته نه چې اته تړان له راولې امن امان دپاره راولې سره دلته شته نه دلته سره یې تړي ضرورت هم نه پوه شوې. دا هسې دو څه نه مده خپله نامه کول او خپله قبضه اچول نن یې په تا وکړه سبا یې به ما کوي. دا دغې له هغه کوي ملک صاحب. نن یې په شلمان کې وکړه او ملګرو کې وکړه بله ورځ یې په شنواري کې وکړي یوه تڼاوې جوړه کړي بله ورځ په خیبر کې جوړه کړي داسې په جام او شاکاسو په غونډې کې جوړه کړي. دا بس هسې ورو ورو قدم اخلي ورځي. دغې مونږ غندنه کوو څه نه مده ته د چې کومې فنډزونه ته په دا تاڼو باندې لګوې که نه هغه یې مونږ په ښېګړه باندې استعمال که هغه مونږ له سړک پې جوړ که هغه مونږ له هسپتالونه پې جوړ که. اوس چې په لیاره کې راتلو دا هسپتال دی که شی جملې شی پکې پرته هاسټل دی څه شي هاسټل دی دغه دا د جینکو مخکې د مشرانو دپاره جوړ کړی بلډینګ دا اوس ملیشي نیولی خو دا په کار دی چې دا هسپتال جوړ کړي که نه دغه هغه دا تاڼه جوړوي خو دغه نه د هسپتال جوړ کړي که نه لاندې صاحب غټ هسپتال دی او خوشې پروت دی هغه پکې نشته ډاکټر پکې نشته ډاکټر یې راولګه چې دلته ته لا تڼۍ وایسې چوره لګېرله خبره دا چې څه نه مده مونږ له یو اتفاق پکار دی و یو څه نه مده لکه څنګه سردار اعظم صاحب وویل که نه چېرې یو په ویجرو کې یو په دا کلیو کې خاص کر په ځوانو ویډکو کې دغو کې لږ شعور پیداول پکار دی چې په دا کار کې مونږ ټول توان دی. مونږ سره چې کومې وعدې کړي وي هم نه پوره کوي. مونږ سره چې کوم فنډ راکولو 100 ارب روپۍ راکولې آیم نه یې راکړي یې که څه نه مده د 3% NFC ایوارډ دی عمل نه راکوي که څه نه مده مونږ ورته ووایو چې سړک الله جوړ کړه سړک الله نه جوړېږي چې ورته وایو چې تاڼه له مه راوړه تاڼه له راولي چې ورته وایو چې TMO ټیکس TMO مه راوله د TMO له راولي او ټیکسونه بازار کې شروع کوي بس هماغه یو کسټم دی که نه په تورخم کې بل څه ضرورت دی نه کوي ورکه مولا دا بارډر کولاو که دا غاښې سره له کولاو که لکه څنګه مخکې کولاو چې شلمان والا پکې روزي ګټله روزګار ودر له کولاو که که نه نو مولا روزګار ختموي مولا هسپتال سکول نه جوړوي اوس نه ما تاڼۍ له راولې نو دا څه نه ما د حکومت ته مونږ خاص کوو هغه کوو چې مونږ خو ګوره نه جنګېږو اسره نه اسره ډز کوو نه اسره هغه کوو مونږ خپل ملک دی مونږ خپل فوج دی مونږ خپل ادارې دي مونږ دغه حکومت هم خپل دی خو مونږ له هغه کار وکړو چې کوم کې مونږ فایدې وي دغه سلمان له سړک جوړ کړو سلمان له هسپتال له سټاف راوړو هسپتال چې شته خو سټاف یې له ورکړه دا اسکول چې دی دا های اسکول دا
هایر سیکنډري سکول کا چې هغه یو لسم او دولسم پکې شروع شي چې دا څه ما لوړ ګیله نسی د خلک هم دلته پکې هغه کی نو څه ما ته سوات لا 84 کیلومتر ګیس پایپ لاین منځوروي سوات لا ما مخکې ورته کې میاش مخکې خبر کېندل چې 84 کیلومتر یې سوات لا ګیس منځو کوڅلا ازګه چلتا وزیر الله یغزي دی و مال څه ما مثال کا اسی مثال واخلم یو شاکست دی یو غونډای دی یا څه ما دا بڑا دا یا دردا یا یک غونډای دا څه ما باندې بدلی ګدري ګیس ته اله کوسرا پوښ وزیرډن کې امونګ ګیس وې امونګ کټه خېلو په مګه کې وا چولا لس فوټه لاندې ګیس تا دا لس فوټه بار ګیس نشته نو خو ورګه لس فوټه کې ګیس لاره کنه ته 84 مل وره بیا مونږ لنه کې خو مونږ څه نه ما دا مګه میرانو بچو غوندې عمل کیږي کار کیږي او مونږ حکومت ته دا خاص کوو چې دا تڼې مړې واپس کا اونې ته تڼې نوې تړې دلته منو اونې جوړول د پرې کړو